دا سړی د پزمنې پوي شي چې د الله عزوجل قهر او غضب وزله متوجه دي هر سړی خپل ځان راخلي په قرآن تلی پر خبرو تلی داس موږ د الله خبرې موږ ګورو کیف تعملون چې تاسو څنګه عملونه کوي د قرآن او سنت د عملونه برابر دي او کنه د هغه مخالف دي کچیر د قرآن او سنت د عمل برابر نو بالکل تاسو د نعمتونو برقرار پریدو او کچیر د مخالف به تاسو نه اخلو بل چاله موږ ورکو اول سبب چې موږ الله عزوجل ور باندې غوسه کیږي تبديل النعمه یو نعمت رب العالمین موږ تاسو لپاره کړی دی اسره غینا شکرې موږ نه وش قران کې الله عزوجل فرمایي ان الله یقینا الله عزوجل شهده تغیر نور کوي هغه حالات او هغه نعمت چې کوم تاسو لپاره کړی دی حتی یغیروا ما بانفسهما دا انسانان چې کله په خپل حالات او په خپل نعمتونو په خپل شینو کې ناشکریو کې الله یې موږ امتیوالو تلری کو قرآن الله عزوجل نعمت موږ لپاره کړی دی شیخ الاسلام ابن تیمیه فرمایي چې اساسي نعمت ده بنیادی نعمت ته یو سړی ایسه دې ناشکری وکي ناشکری دا معنی تلاوت نه کوي ناشکری دا معنی تفسیر نه کوي ناشکری دا معنی غلط تحریف پکې نه کوي غلط تعویلات پکې نه کوي دې تویل کېږي د نعمت شکریا او کچیرته بالفرض او تقدیر د قران تلاوت منغونه کو یو دغه تفسیر منغونه کو دوا دغه د حاکمیت کوشش منغونه کو درې باغی کی تعویلات او تحریفات منغه شروع کو څلور ته پوي شه بدی باندې چې رب العالمین قهر او غصه واستعاله متوجه ده هر سره اوس خپل ځان ګورای عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنہ هغه به دوه خبرې کولې یو به دا ویلې وکړ چې موږ د ازونه جوړ وې نه جوړ نه وې رب العالمین محبت پکې وې د دنیا محبتونه پکې نه وې نو موږ به د قران نه د غیر تلاوت نه هیڅ څه ماړ شي نه وې څومره عجیب خبره ده که د دنیا یو ډاکټر یو کشر ډاکټر موږ له دا خبره وکړي چې را پتا کې شېړې دی او د زړه والونه دی بند دی او کرونا دی او هغه او دا څومره موږ ورخطا کیږو څنګه پریشان کیږو لیکن عثمان ابن عفان چې هغه صحابي دی چې ملک ته حیا کوي هغه صحابي دی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د لورینی ورکړي دی یک بعد دیګره هغه صحابي دی پیغمبر ورته ویلې وکاسما چرته درې ملور هغه هم درکوله هغه صحابي دی چې هغه ویل کېږي زین نورین جامع القرآن هغه یو پر مولا موږ له خودلې دا وکاسما زړه چرته پاک وي جوړ وي ګناهونه پکې نه وي موږ به چرته د قرآن نه ماړ شي نه وي زموږ د زړه سره قرآن پیژنې نه کله قرآن تلاوت ورته راخلو بوج پی راځي کې یو قاری لمنګ کډو کینو بوج پی راځي که تفسیر لمنګ کینو بوج پی راځي او دویم به دا خبره کوله به قسم په الله چې کله منګه دا خپل نظر د ورځې په دې قرآن کې بند نکونو موږ له الله عزوجل نه حیا راځي ته اوس وګوره چې ته رب العالمین څومره حیا نه کوي ته الله نه څومره حیا وکړه تا د خپل نظر په قرآن کې څومره بن کې هغه به دا خبره کوله چې د ورځې موږ د خپل نظر په قرآن کې بن نکو د الله نه موږ شرمېږو چې الله څومره قیمتي کتاب را لګلې دی قیمت خو صرف د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دوه احادیثو کې راځي مسند احمد کې د غدوړ روایت راغلي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الله عزوجل فرمایلی دي زما د کلام غرواله په نورو کلامونو د شي د کفصلی لکه څنګه چې زه غرایم الله په ټول مخلوق باندې غره دي دغه خبره په ټول خبره باندې غره ده الحمدلله چې د لوی کتاب موږ لرا کړی دی او بل حدیث کې راځي ک فضل الله لکه څنګه چې الله عزوجل غره دی دې ته اوس ویل کېږي د نعمت ناشکری چې موږ د قران سره تعلق نساتو شیخ الاسلام ابن قیم حسن بصری علي بن ابي طالب عبد الله ابن عباس چې رئیس المفسرین دی ترجمان القرآن دی حبر الامت دی البحر دی د دې څلور وړ علماء مسلک دا دی چې کله انسان د قرآن تلاوت کوي او تدبر پکې نه وي فلا اجر له د دې انسان د سره اجر نشته دی تدبر دا معنی چې په معنا باندې ځم پوهه کې عبد الله ابن مبارک له کس ویلې بیګامې د شپې قرآن ویلې دومره سپاره مې ویلې په دې مانځ کې وستاسو ملګری دی چې هغه سبب پوری په دې یو آیات باندې خبره کوله فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره تر سبا پوری يرددها د آیات اړو راړو شړلې ځکه دې په تدبر سره لوستل کوله زره منه د سر میږي
زره د سور میږي د اثر زره معنی د نور هغه وړانګه چې کوم اعلان دی سوراخ کې را داخليږي زره ویل شي هغه ګرد چې کوم د لاس پورې نکته وي انساني پوکیو دا والوږي که دومره موږ د خیر عمل وکړو که دومره موږ بد عمل وکړو الله عز وجل موږ سره بده باندې حساب کوي د دې وجه امام بخاری رحمه الله فرمایي چې آیات فاضله دی ولې دي جامع آیات دي جامع آیات د قیو آیات د ټول امت مسلمانو د ټول انسانانو لپاره کافي وو اچرته موږ وران کارونه کو نو ډیر د خلک شته چې دا عظیم کتاب پر خودل دین شکرې کوي بل تر باندې نور کتابونه له وخت ور کړی دي اخبارون له وخت ور کړی دي خبرون له وخت ور کړی دي فیسبوک له وخت ور کړی دي دی انسان د نعمت ناشکری وکړه دا سره د بزمنې پوي شي چې د الله عز وجل قهر او غضب وزله متوجه دي نور ارسل خپل ځان راخلو په قرآن تعالی پر خبرو تعالی داس موږ د الله خبرې دي